تازه خبر بلوچستانو د ISI اته جاسوسان وژلي. پاکستان وايي هند سره جګړه نه غواړو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د بلوچستان ملي پوځ په نوم وسلوالې ډلې د اتو پاکستاني جاسوسانو د هلاکت خبر ورکړی. د بلوچستان ملي پوځ په نوم یوې وسلوالې ډلې د دې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې وسلوالو د ایران د سیستان بلوچستان ایالت په مهرستان ښار کې د پاکستان د څارګري ادارې یا ISI ته اته غړي له نیول وروسته په هلاکت رسولي دي. بلخوا وروسته له هغه چې د هندوستان پوځ سمندر او ځمکه کې خپل نوي جوړ شوي لرې واټن ویشتونکي توغندي وازمویه نو ښکاري چې پاکستان شاته کړی. تازه خبر دا دی چې اسنا خبري اژانس راپور کړی چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې هند سره د وسلوالې نښتې د پیلولو هیڅ ډول پلان نه لري، خو که مقابل لوری کوم اقدام وکړي نو بیا مجبور دي چې غبرګون وښیي. آصف ویلي وګورئ موږ د کوم اقدام د پیلولو هدف نه لرو، خو که له مقابل لوري څخه عمل وشي نو زموږ غبرګون به ورته مناسب وي. د پاکستان دفاع وزیر همدار زیاته کړې چې دای فکر نه کوي چې دا شخړه به اټومي جګړې ته ورسیږي. د نوموړي په خبره که څه هم هند او پاکستان دواړه اټومي ځواکونه دي، خو امکان نه لري چې حالات د اټومي جګړې ته لاړ شي. تر دې وړاندې پاکستان ویلي و چې که چیرې هند پر پاکستان اوبه بند کړي د پاکستان پوځي اقدام سره به مخ شي. د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې د ترنګلتیا او یو د بل پر وړاندې پوځي اقداماتو ته وروسته له هغې رسیږي چې څو ورځې وړاندې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي سیلانیانو د برید په پایله کې شاوخوا 30 تنه ووژل شول. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.